چې د وطن لپاره کار وکړي موږ ملاتړ یو، هغه څوک چې د وطن خلاف اسیب خوانه زی موږ مخالف یو. دا ډېر واضح پالیسي ده. دقیق او همدغه ده، بل لاره موږ نه لرو. کله چې د ملي مسایل راځي، د وطن موضوع راځي، په هغه کې موږ هیڅ هغه نه لرو. زما غږ خوشته دی ستانګزي ورور اورم سم صحیح اورم. هغه کې موږ هیڅ ځان دپاره بارز نه سو کېښودلی. که هغه زموږ د کورنۍ غړي دي او که پردي دي، هغو کې موږ بارز نه سو کېښودلی چې دې نه بخوا ته موږ کراس نه کوو. او دا خبره خو موږ تل مدام کړې ده. او زه یو خبره دلته غواړم خپل تاجک ورونو ته وکړم چې تل مدام موږ د تاسو نیوکو ته، د تاسو نقدونو ته موږ غوږ نیولی او درته یې وسمږدو. خو دا مه کوئ چې تر دې حده تاسې حدود کراس کړئ چې ته ما اخلې د یوې ډلې سره ودرې، ته ما اخلې له یو تروریستي ډلې سره ودرې. دا خو د ما په حق کې بیا ظلم کوي، زما د دې ولس په حق کې ظلم کوي، ما د ملت. که زه دا نه وایم اسیب خانم، که زه دا نه وایم چې خدای نخواسته لنډغر او باش غله د تاجک استازی دی، ته دا ما و یا داعشي مثلا د اوس اکثریت داعشیان ته وګوره د دوشنبه او تاجکستان د خوا راځي. صحیح. که زه دا ستا په قام پسې نه تړم او دا به هیڅکله ونه تړم، که زه فاطمیون دا نه وایم چې دا د هزارگان کار، زه وایم چې دا د فاطمیون کار، زه په هزاره پسې نه تړم، ته هم دا مه کوی چې طالب په ما پسې وتړی. او بل اگر کسی میگه که ما پشتونها مخالف خدا نخواسته تاجک هستیم، صحیح، تا امروز از کدام پشتون شنیدین که میر مسجدی خان بد گفته باشه؟ میر بچه خانه تا امروز مش میر بچه خان تا بد ویل دی. چقدر که ما امان الله خان به عزت یاد میکنیم، اما قدر میر مسجدی خان و میر بچه خان ما به عزت یاد میکنیم. تا امروز یک کدام پشتون شنیدین که کاتب هزاره را بد گفته باشه؟ ما چرا امروز مخالف جبهه مقاومت هستیم؟ امی جبهه آزادی هم کلش تاجک است، یا سین زیاخ کس نیست تاجک است. ترنن تازه مال خلی جبهه آزادی پرسه اوریدلی دی یا د کوم بل کوم پشتون څخه ولی خو هغه جنگ کی ثبوت مرکز هم د وادي سندیواله جنگ کې پناره جنگ کې آفرین حد اقل که دی ملاتړ نه مخالفت خودی نکن. دیدی دا نور خو جنگ نسته وسړی نو خو پر ټویټر ته لګیا پر ټویټر چا جنگونه ګټلي دي، پر ټویټر او فیسبوک داشتن که جنگونه چا ګټلي خو جمهوریت ولا کې هیڅ خود سوي زموږ دونه قوه خو جنگ په دې نه ګټل کیږي. جنگ خو ته په میدان ګټي، جنگ خو ورور ته په سربازانو ګټي، جنگ خو ته او بل درته وکم اسیب خانه ګوره دا خلک نه دی، دا د تاجک لپاره وسیع دید نه لري. دا د بدخشان تاجک نه مني، ته پوهیږي په دې، دا د تخار تاجک نه مني، دا د اندراب تاجک نه مني. ګوره د اندرابیان سره زما ښه ملګرتیا ده. په د اول سر کې چې مقاومت شروع سو لږ چې زور درلود، پوهیږي ولې؟ ځکه اندرابیان هلته جنګ کول. اندراب ډېر غیرتي خلک دي، اندراب په جنګ کې ډېر تکړه خلک دي، ډېر کله خراب خلک دي. صحیح دی. په اخر کې اندرابیان یې ووژل، هم د دوی قمندانان هم ګرده ولاړل، د دوی ځوانان هم ولاړل او په چیز ځینې خفه سو. مثلا د خپل کسانو ته معاش واستول هر میاشت 15000 افغانۍ. صحیح دی. د اندراب ځوان ته بیا 8000 افغانۍ واستول، هغه په درو میاشتو کې یو وره. هغه ول چې وروراله ما تو خو تاجک هستیم، صحیح، دل خو پښتون هزاره هم نسته. نو کته د پنځشیر تاجک ته 15000 واسطه خپل سړی ته ما ته هم د 15000 واسطه ونه سړی همدادي. ګوره اوس زه خبر یم ما ته یا ته ملګری میسجونه کې د اندراب څخه دوی لایدا یو بل ته وایي چې نور مقاومت سره ما یو ځای کیږي، ځکه هغوی ګوري چې دلته لوی تبعیض دی. دا یوازې د پښتنو په مقابل کې نه دی، دا ګوري همدې خلکو تاسو د 3 څلور ورځې ټویټر کې ګوري 2-3 هفتې البته هزارګان په مقابل کې کوم خبرې نه کوي. صحیح دی. سونه هغه ته سپکې سپورې وایي. دا داسې نه دی چې پښتون دی پاکي. ما پرون یو شاته ولیکل ولی کلی و چې د افغانستان پښتانه مشران دی وروره خپل پر سیاستونو دی غور وکړي. ما لږ کې غور نه وکړي خو 300 کاله به مو حکومت نه کول. دا 300 کاله ما خو ځکه حکومت کړي زما پراخ سینه دي. دا وایي چې تاسو خپل منځونی کې وژل دا مو وکړ، هر څه چې مو کړي موږ خپل منځونی کې کړي خپل حاکم